سلامونه دوستانو دا یو موضوع ډیره اړینه ده زموږ خوا مسافرو لپاره کوم چې د افغانستان څخه بهرني ملکونو ته ځي نو د تیرو څو ورځو راهیسې کابل هوایي ډګر کې دوی سره تور چای او شین چای نه پرېږدي غواړم چې دې برخه کې نن پوره وضاحت درکړم چې دا څه وجه ده او راتلونکي کوم مسافر چې دی هغه باید څه وکړي نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ ښه ځینې هیوادوالو ماته میسیجونه وکړل چې موږ سره تور چای شین چای راسره وو خو کابل هوایي ډګر کې هغه راڅخه کته که موږ ته اجازه رانکړه چې موږ یې ځانونو سره بهر یوسو ما دغه موضوع کابل هوایي ډګر ادارې سره شریکه کړه نو دوی دا تایید کړه چې اوس مهال زموږ کوم هیوادوال چې د وطن څخه بهرني ملکونو ته ځي دوی د ځانونو سره تور چای شین چای میدان ته نه راوړي ولې چې موږ دې باندې بندیز ولګاوو چې ما یې پوښتنه وکړه چې اخر ولې تاسو دغه باندې بندیز ولګاوو ولې زموږ اکثریت کسان شین چای او تور چای وړي دوی ویل چې بعضو کسانو به د تور چای او شنه چای نه په استفادې په دې کې مخدره مواد پکې ګډول خاص کر چارس نو همدې په خاطر کله چې دې باره کې څو پیښې ثبت شوې نو کابل هوایي ډګر ادارې دا خو بلله چې تور چای او شنه چای باندې بندیز ولګوي نو زموږ هیوادوال چې د وطن څخه بهرني ملکونو ته ځي دوی د ځانونو سره تور چای شین چای نه اخلي ولې چې ایرپورټ کې دوی ته اجازه نه ورکوي چې ځانونو سره تور چای او شین چای بهر یوسي نور وچې میوې ته په الحال اجازه شته هغې باره کې خاص نه دي ویل شوي نننۍ ویډیو همدومره وه د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم حال او آباد اوسئ